السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ډیسکوري چینل ګرانو لیدونکو، زیم سمیع الله ابرار او تاسو ګورئ پښتو ډیسکوري یوازینی چینل. بالاخره انسان له ویده کېدو څخه بغیر څو ورځې ژوندی پاتې کېدای شي. په حقیقت کې دا یوه داسې پوښتنه ده چې د دې ځواب په پوهېدو به ته حتما ځان پوهول غواړې، خو لیدونکو په دې باندې پوهېدل دومره اسانه خبره نه ده لکه څومره چې په اورېدلو احساسیږي، ځکه چې د دې لپاره د انسان د زغم او برداشت ماده باید تر اخري حدودو پورې ورسوو چې د دې نتایج ډېر خطرناک ثابتېدای شي. خو مګر بیا هم د انسانانو فطرت د دې څخه د یو څه نوي او حیرانونکي څېړنې او عمل په ترسره کولو سره لالهانده او بې سکونه پاتې دی. همداسې یو څه وشول په 1947 میلادي کال کې چې د دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په روس کې 15 جنګي بندیان د نړۍ تر ټولو خطرناکې څېړنې او تجربې کولو ته انتخاب کړای شول. یعنې په دې ځان پوهول چې یو انسان بغیر له ویدېدو څخه څومره ورځې ژوندی پاتې کېدای شي. دا بندیان یې په یو تونل ډوله کوټه کې پرېښودل چې په دې کې یوه کوچنۍ کړکۍ پرېښوده او له دوی سره یې دروغجنه وعده وکړه چې که چېرته هغه پرته له خوب کولو څخه 13 ورځې دلته پاتې شي نو دوی به آزاد کړل شي. په دې کوټه کې کم زره زهري ګاز خلاص کړو چې ترڅو دا بندیان که څه هم چې دوی وغواړي چې خوب وکړي نشي توانېدلی چې ویده شي. د دوی د څارلو لپاره یې کوچني کوچني مایکونه په دې کوټه کې نصب کړل چې ترڅو د منځنۍ کړکۍ په اساس په دوی باندې مستقیما څار وکولی شي، ځکه چې په دې وخت کې CCTV کیمرې نوې اختراع شوي. په دې کوټه کې د مطالعې کولو لپاره ډېر کتابونه هم کېښودل. په ځمکه باندې د څارویو څارمنې هم ورته وغوړولې چې په دې باندې بندیان ویده کېدل. په دې کوټه کې یو تشناب هم ورته جوړ کړی وو او د خوراک او څښاک هر څه یې ورته ایښودلي وو. عرض مې دا دی چې دا بندیان له هر ډول سهولتونو څخه برخمن وو، خو یوازې یو شرط پرې ایښودل شوی وو چې دوی به خوب نه کوي. لیدونکو په دې وخت کې 15 ورځې تېرې شوي وې. په لومړیو 15 ورځو کې هر څه په خیر او خیریت سره تېر شول. دې خلکو د خپل تېر کیسې یو بل ته اورولې، کتابونه یې مطالعه کول، خوراک او څښاک یې کوو. خو په شپږمه ورځ د دوی په دماغو کې عجیب او غریب بدلون پر رامنځته کېدو شو. دوی په خپلو منځونو کې پر یو بل باندې تورونه لګول پیل کړل چې زه ستا له امله دې ځای ته رسېدلی یم. د دوی غږونه هم په بدلېدو شول چې له دې څخه دا ښکاره کېدل چې له دې نه وروسته د دوی دماغ په نارمل ډول له کار کولو څخه لوېدلي دي. د دې په مقابل کې یې په یو بل باندې په زوره زوره نارې وهل پیل کړل. 9 ورځې وروسته یو بندي دومره په زوره سره نارې وهلې چې خنجره یې وچاودېده او پټاو شوه. یعنې اوس هغه بیخي له قاعده او خبرو څخه لوېدلی وو. په دې کوټه کې بندیانو کتابونه وزر وزر کړل او لرې لرې یې له ځانه غورځول پیل کړل او د دې کتابونو پاڼې د کوټې په کړکۍ ولګولې چې ترڅو د بندینۍ خلکو په دوی باندې نظرونه ونه لګېږي او ویې نه څاري، چې د دې معنا دا وه چې دا بندیان تقریبا لیونیان شوي دي. څو ورځې وروسته د اوازونو راتلل بند شول. په کتابونو د کړکۍ د ډکولو له امله په دې بندیانو باندې نظر ساتل امکان نه درلوده او نه یې له کوټې څخه اوازونه اورېدل کېدل. د دې له امله یې ځینې عسکر کوټې ته ورننه بسل چې ترڅو دا وګوري چې مړه شوي خو نه دي. عسکرو په دخول کولو سره ولیدل چې دا بندیان ژوندي دي او ساه پکې چلېده، خو مګر بالکل چوپ او غلي په ځمکه پراته وو. قدرمنو لیدونکو، په دې وخت کې 2 هفتې تېرې شوي وې او حالات نور هم سنگین او پسې خراب شول، ځکه چې اوس دغه خلکو خپل ځانونه چیچل او خپل ځانونو ته زیان رسول پیل کړي وو. هغوی د خپل ځان د غوښو په خوړلو سره ځان ته تاوان رسول پیل کړي وي، تر دې حده چې د دوی له بدنونو څخه ځای په ځای غوښه ختم شوي وه او هډوکي یې په ښکاره ډول لیدل کېدل. دې صورتحال ته په کتو متخصصین او څېړونکي هم حیرانه پاتې شول او هغوی فکر وکړ چې له دې څخه بد لا څه کېدلی شي. په همداسې ډول سره نور باید دا بندیان آزاد کړل شي. لہذا دوی په مایکروفون کې وغږېدل چې موږ نور تاسې آزادول غواړو او کوټه خلاصول غواړو، خو که چېرته تاسو د دروازې مخ ته راووتئ او په چا باندې مو د برید کولو هڅه وکړه نو تاسې به فوراً په مرمیو ویشتل شئ. د دې
په اورېدو سره په کوټه کې یو څه وخت چوپتیا خوره شوه، خو بیا د یو بندي आवाज راغی چې موږ اوس له دې کوټې څخه وتل نه غواړو او د تل لپاره دلته ژوند تېرول غواړو. لیدونکو د دې بندیانو له پوستکي څخه غوښه په مکمل ډول ختم شوې وه او دا یوازې د هډوکو سکلیټونه پاتې شوي وي، ځکه چې دوی ته د ورکړل شوي خوړو خوراک یې پرېښودلی و او د خپل ځان په خوراک یې پیل کړی و. په همداسې ډول سره یې په زوره سره له کوټې څخه د راباسلو هڅه وکړه، خو مګر دوی په 5 عسکرو باندې برید وکړ او هغه یې ډېر ژور ټپي کړل. اوس نو دا بندیان په هیڅ ډول له دې کوټې څخه د باندې وتلو لپاره تیار نه وي. په دې منځ کې څو ورځې نورې هم تېرې شوې او 2 بندیان په یو ځای مړه شول، خو پاتې نور 3 بندیان یې په زوره د باندې راوباسل. پاتې 3 بندیانو په حیرانونکي ډول عملیات کوونکو ته منتونه او زارۍ کولې چې موږ ته د ویښ پاتې کېدو درمل راکړئ او هیڅکله د نشې ستن یا د آرام کولو درمل رانه کړئ. اخر یې د 3 واړو عملیات وکړل او د دوی د بدن له کومو ځایونو څخه چې غوښې پرې شوي وې هغه یې بیرته ورباندې پنسومان او پټۍ پرې کېښودې. د عملیاتو په جریان کې یو بندي د وینې له کمښت سره مخامخ شو او ومړ. د ده د وجود 9 دانې هډوکي هم مات شوي وي. په همداسې ډول 2 بندي چې په زوره یې چیغې او نارې وهلې، اوس هغه خوراکی نشو غږېدلی او هغه د عملیاتو په وخت کې په کړس کړس خندل پیل کړل، لکه څرنګه چې داسې معلومېده چې دا د خپل وجود په تکلیف کې لیدلو سره دته خوشحالي احساسېده. د عملیات پای ته رسیدو وروسته هغه په جراح باندې په غوسه کېدو پیل وکړ او ویل چې زما وجود نور هم وڅیری او ما ته ښه ډیر تکلیف ورسوئ، ځکه چې زه ترې ښه احساس او خوند اخلم. یو څو شیبې وروسته په ځمکه وغځېده او ویده شو او په همدې وخت کې هغه مړ شو. په همداسې ډول سره اخیری پاتې شوي بندي د عسکر څخه په ټوپک اخیستلو سره هلته په موجودو 2 عملیات کوونکو باندې ډزې وکړې او ځای پر ځای یې ووژل. له دې نه مخکې چې دا بندي نورو کسانو ته زیان ورسوي نو په همغه وخت یې وویشتو او د دې کوټې په بندولو سره یې دا تجربه هم بنده کړه چې تر څو د نړۍ له سترګو څخه پټه پاتې شي او نړۍ ته هیڅکله د دې تجربې په باره کې معلومات ونه شي. ټول جسدونه او ثبوتونه یې هم پاک کړل. قدرمنو لیدونکو، دلته دا پوښتنه راپورته کیږي چې که چیرته دا تجربه دومره پخوانی ده او د دې ټول ثبوتونه یې هم صاف کړي وو نو نن تر موږه پورې دا واقعه څنګه راورسېده؟ لیدونکو، که د دې خبرې او کیسې د پیل څېړنه وشي نو په لاس به راشي چې له ټولو څخه مخکې چې یو مشهور ویب سایټ دی چې کریپي پاستا نومیږي په دې کې پیدا کیږي. دا یو داسې ویب سایټ دی چیرته چې خلک خپل شخصي او ذاتي تجربې او د ټولې نړۍ سره اړیکې لرونکي او تړلي عجیب او غریب داستانونه ټولې نړۍ ته شیر کوي. دلته نورې هم بې شمېره او له اسرارو ډکې او له عقل څخه بیدیا او له رازونو څخه ډکې او پټې واقعې پکې شتون لري چې د دوی د حقیقت په باره کې هیڅ څوک په دې کې څه نشي ویلای. ریسیان سلیپ ایکسپریمنټ واقعیا هم په 2010 کال د اګست میاشتې په 10 تاریخ دلته شیر کړل شوه چې په لوستلو سره یې په ټوله نړۍ کې شهرت وموند. بېشمېره عکسونه او ویډیوګانې نن هم په انټرنیټ کې د دې په باره کې شتون لري چې اوس خلکو د ګرافیک په مرسته دغه ویډیوګانې او عکسونه جوړ کړي دي، خو مګر دا څېړنه اوازه ده یا په رښتیا باندې راڅرخي دا هیڅوک په باور سره نشي ویلای. زما قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې په باره کې کوم نظر لرئ؟ نو خپلې قیمتي نظریې او ملغلرې خبرې مو په کمنټونو کې ځای پر ځای کولی شئ.